یویشتمه پېړۍ لیک ناول 18مه برخه. ومې خندل او ورته مې وویل چې دا خو زما یو شمېر ملګري دي، ښایي څه به یې په کار وي، خو زه یې موبایل پرانیستو ته پرېنښودم. بیا یې پوښتنه وکړه، ته لا له ځانه مشرانو سره ولې ملګرتیا کوې؟ حیران وم چې اوس ورته څه ووایم. ما ویل بس ملګري مې دي، خو ما لپاره چې تر ټولو ژوره فلسفه پکې ښکاري هغه دا ده چې د ژوند تر 40 کلنۍ پورې باید زه له نورو سره د مشرانو سره ملګرتیا وکړم، ځکه باید له هغوی د مشرۍ خویونه واخلم. زه باید د هغوی لاسنیوی وکړم، خو د ژوندانه له 40م پسرلي وروسته باید زه نور کشران ملګري ولرم چې هغوی زما د مشرۍ خویونه واخلي، لار مې تعقیب کړي او زما لاسنیوی وکړي. زینو وخندل. ستا دا دلیلونه مې ډېر خوښ دي. کتابچه یې په خپلو سترګو کېښوده. له ځانه سره یې غلی وویل، څه عجیبه تجربې مې وکړې، څه عجیبه مینه مو وکړه او څه ژوند مو وکړ. موبایل یې وشرنګېد. د موبایل سکرین ته یې وکتل. پرې د رویا نوم لیکل شوی و. اوکې یې کړ. د مقابل لور یو نرم غږ یې واورېد. کجای زینم؟ زین په نه زړه ځواب ورکړ، خانه. رویا وویل، مدر شهرینو هستم، پلیز بیا. زین پرته له کومې مقدمې یا بهانې ورسره ومنله او بېرته له کوره ووت. نشه یې دومره زیاته وه چې تر شهرینو پورې پوه نه شو چې څه ډول لاړ، خو کله چې د رسټورانټ مخې ته ودرېد بیا پوه شو چې اوس را رسېدلی. د کابل په شهرینو کې د قیلون خانې په نوم ګڼ داسې ځایونه شته چې هلته هلکان او نجونې د قیلون د څښلو لپاره راځي او وخت ناوخت نورې نشې هم کوي. رویا ته یې زنګ وواهه او د لاندې راښکته کېدو یې ورته وویل. د کابل ښار په زړه کې یو موټر لیدل کېږي، خو نور په ټول ښار کې خاموشي خپلې وزرې خپرې کړې وې. د موټر دروازه راخلاصه شوه. رویا کېناسته. هغه تر اخري اندازه نشه وه، ان چې خبرې هم درستې نه شوې کولی. زین قربانت شوم، بیا که یک جای بریم. زین په غوسه ورته وویل، پدرت لعنت باز چی خوردی؟ رویا وویل، جیگرم، فقط شراب خوردیم، دیگه هیچ چیز نخوردیم. نو خبرې د موسیقۍ په غږ کې ورکې شوې او زین هم د خپل اپارتمان په طرف چې دی به پکې کله کله یوازې پاتې کېده روان شو. له 10 دقیقو مزل وروسته د کور مخې ته ودرېد او اپارتمان ته پورته شو. لا به یې دروازه سمه نه وه بنده کړې چې رویا ترې لاسونه چاپېر کړل. که څه هم د زین هېڅ ډول علاقه نه وه، خو رویا مخکې له مخکې تصمیم نیولی و چې نن به له زین سره یو ځای کېږي. رویا د الوتکې میلمه پاله وه او کله به یې چې پرواز نه لاره نو وخت ناوخت به یې په شهرینو کې نشه کوله. هغه له زین سره په الوتکه کې بلده شوې وه. رویا تشناب ته لاړه او چې بېرته راتله نو بیا هغه پخوانۍ رویا نه وه. د هغې یوازې سینه بند او نیکر په تن او نوره ټوله لوڅه وه. بس شپه یې څومره چې شپه پخېده نو په خوند کې د زګیرویو غږونه هم زیاتېدل او اخر هر څه د خوندونو له پای سره پای ته ورسېدل. نن د کابل اسمان وریځو پټ کړی. د کابل په ششدره کې یوه لویه پېښه شوې. لسګونه بېګناه کسان پکې شهیدان شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په ښار کې ویر خپور دی. د ایمرجنسي روغتون مخې ته بیروبار جوړ دی. څوک ژاړي او څوک ورخطا دي. زین په خپل دفتر کې خاموشه ناست دی. په کمپیوټر کې د فیسبوک صفحه ښکته او پورته کوي. ټول فیسبوک د کابل پیښې نیولی. دروازه را وټکېده. استاده اجازه ده؟ زین چې د دروازې ته یې نه کتل یوازې د سر په اشاره یې ورته وکړل، خو چې سم ورته ځیر شو په خپل ځای نیغ ودرېده. اوهو هیلو ته؟ په دروازه کې یوه دنګه سپینه او ښایسته نجلۍ ولاړه او په نیولو قدمونو را دننه شو او غلی یې وویل، استاده که اوس هم رانه خفه یې نو بېرته ځم. زین سر وڅنډه ور زیاته کړه، لیونۍ ولې به درنه خفه یم، راځه.
دا ډېر وخت مې یادېدې، خو بیا مې ویل چې د هیلۍ زړه دومره کلک دی چې ما نه یادوي، نو زه یې ولې یاد کړم. هیله یو څه را زړوره شوه او لاس یې ور وغځاوه. له روغبړ وروسته کېناستل، زین چای ته ور واچو، په کیسو بوخت شول. هیلې د زین ډېره نږدې او د راز ملګرې وه. هغه څو کاله وړاندې د زین محصله پاتې شوې وه، خو اوس د کور مېرمن وه، 2 لوڼې یې لرلې. هیله د خپل وخت یو له ښایسته ترینو محصلینو وه. هغه لوړه او نازکه جوړه شوې وه او داسې لباس به یې اغوستل چې ډېر خلک به ورته حیران وو.